اکثر بری جماعت کې بری مخکې سب کې چې ناسې اکثر دا منافقین نه صحیح او خاص کر دا سپینګیري نه دا خو د ګوتو منافقین خو جماعت کې امام د دې سپینګیرو د لاسه تنګ دا غرمیږي لکه دا وار راوړ سپی په شار ومه به شروع کړي. دغه مولانا صاحب دا بیان ما پرون واورېدو چې ما اول ذکر کو بل مولانا خو دا دوی منځ کې دا خبر را یاده کړ نو هغه دا ویلي چې د اولني سب کې چې کوم خلک ناسي دا اکثر منافقان او بیا سپینګیري او داسې قرآن چې لکه سپی چې وار راوړي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته د اولني صف اهمیت معلوم وی که نه تاسو به جګړه کړې وی په دې باندې چې زه اولنی صف غواړم معنی چې اولني صف کې نیکان خلک کیني کیدی شي منافق به کې ناسي دا کیدی شي کې خبره ده خو نور منافق سړی د اولني صف کوشش نه کوي. الله د منافقانو مبارک کوي اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى هغه منزله نه راځي هغه په منځ کې سستی کوي اولني صف ته هغه څنګه ځان رارسوي او که چېرته رام شي اولني صف ته د هغه به چېرته څه خباست وي څه مقصد وي څه طریقه وي خو نور عموما په اولني صف کې څوک ناسي مؤمنان نیکان خلک ناسي. دویمه سپینګیري دا خو زموږ د سر تاجونه دي. سپینګیری هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سپینګیری چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورسي حالانکه دغه الله بنده دی. ګورې که دې ډېر هم سپینګیری شو که څه شو خو د هغه بنده دی خو هغه له دې بیا هم حیا ورسي. داسې حیا والا رب دی زموږ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زموږ د سپینګیري عزت نه کوي او سپینګیري خو ښایسي د جومات د درسونو د علاقې د کلي د کور او دوی باندې خو هر ځای ښایسته ښکاري. والله زه به خپل درس کې چې کوم مشران وینم نو دومره مې د هغوی سره محبت وي چې دومره محبت زما د ځوانانو سره نه وي ځکه چې د هغه مشران خلک دي چې الله د دوی نه حیا کوي نو زه به ترې حیا نه کوم. بل دا هغه خلک دي چې عمر ډېر تېر کړی دی نو نیکیانې زموږ نه زیاتې کړي دي زموږ نه زیات عبادتونه کړي دي ډېر وخت یې تېر کړی. بل دا چې مشران دي نو هلته زموږ هم مشران دي نو څنګه چې موږ غواړو چې زموږ د مشرانو سره وشي نو داسې به د بل د مشر سره هم کوي که نه موږ دا غواړو زموږ د مشر د خلک عزت کړي نو د هغه بل د مشر به هم عزت کړي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله په منبر باندې داسې خبرې کېږي او سپینګیري او جومات پرې ښایسته اوس که چېرته سپینګیری یو ناروا خبره کوي هغه جدا مسله ده وی پلانې اگر که سپینګیری ده خو دا خبره غلطه ده دې کې خو څه نشته سپینګیری دی خو دا خبره دا مسله غلطه ده دا خو شریعت ته دې نه منع کړی بیان یې سپینګیری د عالم نه سوچت خو نه دی د هغه عالم چې کومه کمزوري مسلې هغې ته هم ته کمزوري ویلی شي دا خبره کمزوري نو سپینګیری که چېرته جومات کې یو کمزوري خبره وکړي نو هېڅ خبره نه. بله دا چې د سپینګیري چې څومره عمر زیاتېږي که نه نو د دوی ذهن کمزوری کېږي ضد راونیسي خپله خبره کوي. زه یو وخت کې دا زموږ د جومات چې کوم دی دا خو زموږ د دلته اکثر پښتانه پکې او دلته یو اکثر بوډاګان نه وي که بوډاګان خو کیلو کې دي خو چې د سعودیانو علاقې ته لاړ شي د دوی په اولني صف کې ټول بوډاګان ناست نو یو وخت کې زموږ یو استاد و هغه ماته وویل زما څه کار دی په سفر باندې ځمه او ته به زما دا جومات یو څو ورځو لپاره به راځي لمونځونه به کوې 15 ورځې ما ورته ویل صحیح ده درځم. نو هغه سپینګیرو داسې ښایسته سپینګیري داسې تقوادار وختونه به ناستو په جومات کې او د دوی دا بیا بل شان ښه خلک دي الله یې په خوله باندې او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه نو هغه یو به ماته لمونځ دې وکړ بل به نن دې اواز رو دی نن دې تیز دی
او ما باري ورته ما ابشر ابشر دوی د عادت پوزو ما راسي ګود ما ابشر سبا نه به برابر کو و دا سپین ګیره د سره وسه چیړ چاړ کی هغه بجله کې یو خبره پرته ده پرې نه چوي کی وی کړه خبره وای صحیح شو ها اوس که ناروا شروع کی تنګول شروع کی نو سړی په طریقو وي چې خبره ناروا خو دې سي چې دا خبرې سړی کې دا غلطي خبرې دي الله دې هغه علماو ته هدایت وکړي چې کوم علما منبر هغه د دین نه علاوه د نورو مقاصدو دپاره استعمال